په سعودي عربستان کې د مولوي محمد یعقوب مجاهد تر ټولو زیاته مهمه مرکه ملا یعقوب له مهمو رازونو پرده پورته کړل. ملا یعقوب اشرف غني ته وویل ستا د وژلو اراده مو نه درلودل. دا چې ملا یعقوب له چا سره مرکه کړې هغه د اشرف غني او امریکا په اړه څه وویل او له کومو حقایقو یې پرده لرې کړل. بشپړ حال را سره همدغه روانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد د العربیه شبکې سره په مرکه کې ویلي چې د افغانستان اسلامي امارت د رسمیت پیژندنې ټول شرایط پوره کړي، خو امریکا د اسلامي امارت د رسمیت پیژندلو په وړاندې یو خنډ دی. د ملي دفاع وزیر په دغې مرکې کې زیاته کړې چې نور هیوادونه د واشنګټن د فشار له امله د افغانستان سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د اسلامي امارت دغه لوړپوړي چارواکی له اسلامي هیوادونو غواړي چې د اسلامي امارت د رسمیت پیژندلو لپاره لاس په کار سي. محمد یعقوب مجاهد په دې هکله ویلي هغه شرایط چې حکومت یې باید ولري موږ پوره کړي دي. داسې شرایط نسته چې تر اوسه بشپړ نه وي او پر بنسټ یې نړۍ موږ په رسمیت ونه پیژني. ښایي دا چاره وخت واخلي چې هغوی زموږ رسمیت پیژندلو ته چمتو سي، خو موږ له ټولو هغو هیوادونو چې د امریکا تر فشار لاندې دي او کولی سي چې موږ په رسمیت وپیژني غواړو چې د افغانستان حکومت په رسمیت وپیژني. په ځانګړې توګه له پیاوړو اسلامي هیوادونو غواړو چې موږ په رسمیت وپیژني او دا د ټولو هیوادونو په ګټه ده. همدارنګه د ملي دفاع وزیر په دغه مرکه کې ویلي چې موږ د تیرې ادارې د مشر محمد اشرف غني د وژلو اراده نه درلوده. همدا اوس د تیرې ادارې لوړپوړي غړي حمید کرزی او عبدالله کابل کې دي. اشرف غني له دوی سره هیڅ توپیر نه درلود. ښاغلي دفاع وزیر مرکه کې زیاته کړې چې د اشرف غني ادارې د سولې پر وړاندې خنډونه ایجادول او نه یې غوښتل چې مذاکرات مخته ولاړ سي. د دفاع وزارت سرپرست د دغې مرکې په یوه برخه کې د القاعدې په له منځه وړلو کې له امریکا متحده ایالاتونو سره همکاري ردوي او ټینګار کوي چې القاعده په افغانستان کې حضور نه لري. محمد یعقوب مجاهد امریکا د هیواد د هوایي حریم په نقص تورنوي او یو ځل بیا له امریکا متحده ایالاتونو غواړي چې د افغانستان د هوایي حریم نقص پای ته ورسوي. هغه ټینګار کړی چې باید د افغانستان خپلواکۍ ته درناوی وسي. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبرې مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې. د الله په امان.